نن زمونږ د عربۍ د زده کړې اووم درس دی. که چیرې مخکیني درسونه مو نه وي اورېدلي، نه مو وي تعقیب کړي، نو اول هغه درسونه در سره تعقیب کړئ او واورئ. راځئ نننی درس شروع کوو. په ننني درس کې اولنی لفظ دی اسمون. اسم په عربۍ کې دا نوم ته ویلی کیږي. اسمون نوم. الحوارو خبرې اترې یا مکالمه. دونه پرته یا بغیر. الان اوس. جدا ډیر. جمیل خ یا خایسته. سهل اسانه. جدید نوی. قدیم زوړ. مهم مهم یا اهم. فجأة ناڅاپه یا یو دم. سوف نزدې یا عن قریب. لم نه. د لم معنا څه ده؟ لم نه. بالتاکید په ټینګار سره یا یقینا. علی الاقل لږ تر لږه. بسرعت ژر یا زر. عشاء د شپې ډوډۍ. د ماسخوتن ډوډۍ ته عشا ویلی کیږي. غداء د غرمې ډوډۍ. فطور سهارنی. د سحر ډوډۍ ته فطور ویلی کیږي یا د سحر ناشتې ته. ماء اوبه. ماء اوبه. طعام خواړه. خبز ډوډۍ. خبز ډوډۍ. لحم غوښه. لحم غوښه. سمک ماهی. ماهی. فاکهة میوه. حلیب شیدې یا شودې. قهوة قهوه. شای چای. ملح مالګه. ملح مالګه. عمل کار. عمل کار. ورقة کاغذ. ورقة کاغذ. نافذة کړکۍ. ملابس جامې. قمیص کمیس. کمیس ته قمیص ویلی کیږي.